سلامونه ملګرو. دغه ویډیو مو دې لپاره وکړه، زموږ سره اتحاد پرواز صاحب دی او د څو ورځو نه د پرواز صاحب طبیعت هم داسې ناساز شان دی. د موټرسایکل نه درس خوړلی و، اکسیډنټ یې کړی دی، لاسونه یې هم زخمي شوي دي، خپې یې هم زخمي شوي دي. خو د ملګرو په دعاګانو باندې الله چې کوم دی لږ صحت ورکړو، ښه شو. تقریبا 15-شپږ ورځې په کور تېر کړې، خو نن هغه ساعت راغلی دی چې پرواز صاحب بیا زموږ سره په چکر باندې راوتی دی. پرواز صاحب اوس خو ته روغ شوی، ملګرو ته څه وایې؟ بالکل سهیل صاحب، لومبی خو تاسو ډېره مننه. او بس راغلي وو، داسې وړه شان حادثه وه، د الله رحم و، الله خیر کړه او شکر دی اوس خو ښه یم ډېره. او بالکل دغه څه ورځې مې تېرې کړې په کټ باندې. بس د سهیل صاحب ډېره مننه چې نن یې وویل چې ځو داسې چکر ووهو بهر، نو یقینا چې ډېر خوند یې وکړ، زما هم زړه ازاد شو. او دغه خپل کزن دی را سره، فیضان شاته طاهر دی را سره، تاسو ډېره مننه. نو بس وګرځېدو، ډېره مزه یې وکړه، خوشحاله اوسئ. او دغه ټولو ملګرو ډېره مننه چې موږ یاد کړي وو په خصوصي توګه په دعاګانو کې. تاسو ټولو د دعاګانو برکت و، دغه دی بیا تاسو مخې ته یو، خوشحاله اوسئ. مهرباني. پرواز صاحب دا خبره زما نه هېره شوه، ښه وه چې یاده دې کړه. بلا شی ملګرو طاهر سره هم رابطه کړې وه، ما سره یې هم کړې وه چې پرواز صاحب صحت څنګه دی. نو شکر الحمدلله هغه اوس روغ شوی دی. نو انشاءالله ملګري د یاد ساتي چې اوس پرواز صاحب سیټ شوی دی. نو انشاءالله اوس به بیا ویډیوګانې کوي. څو ورځو نه د ټیک ټاک، فیسبوک یو څیز ته هم ویډیو نه ده ورکړې. هغې وجه دغه وه چې دی ټیک نه و، ناسازه و، موټرسایکل نه یې ورکوټی شان درس خوړلی و. نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله راته اوسې پرواز صاحب، خدای دې زرکلن کړه راته. ډېره زیاته مننه سهیل صاحب، مهرباني.